که تاسو سیاد شي ما درته ویلي وو کله چې یو سړی کور ته رادننه شي د واده کړی وي نو چې دی کله کور ته رادننه شي نو یو شیطان دی د هغه نوم دی داسم دی غټ شیطان دا مقرر کړی دی د پاره دی چې ته به ښځه او خاوند جنګې نو دا داسم راشو د زنانه په دقه ځي د دې دواړو سترګو ترمنځ کینی نو چې دا شو ګوري که نه او خاوند را دننه شو نه شیطان ورته وایي والله چې سترګې خو یې ښې نه دي ارادې ګډې وډې دي ته د سترګو ته خو یې لږ وګوره ارادې ګډې وډې دي کېدی شي چې دی دویم واده مو کي نو دا شیطان ورته ښایسته کوي دا چې دننه راشي نو شیطان د عقل ځینه را پاسي د دې نارینه د سترګو ته راشي د سترګو د منځ کې کیني چې کله دی کینی روایاتو کې راځي دی بیا څه کوي دی سړي ته خبرې ښایسته کوي دا وګوره آقا ورځ دی درزن پیالې روړي دی دونه پکې کونډې بیا ماتې دي دا بالغ کم ځای پروت دی ته لږ وګوره دا کټ کم ځای کې پروت دی نو بس دغه خبرې ورته ښایسته کوي بس دی کې دواړو طرف ته چې دی هغه د یو بل په زړه کې حسد را پیدا شي دا خاون چې یو خبرو کې زنانه ورله جواب ورکړي چې جواب یې ورکړه بس خاون ورته څه وایي وایي بس دویم واده کومه او ورته یا ما ته مخکې نه پته وه زه ستا په سترګو پوهېمه چې ته دویم واده کې نو دا ټولې جګړې د دقې نه جوړېږي دقه شیطان په دې کور کې وي نو دې وجې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته کور ته داخليږي او کور ته ځې نو دغه ټیم کې دعا وایا اعوذ بالله من داسم دا دعا وایا نو دغه شیطان به پتا باندې وس نه رسی او تا چې دا دعا نی ویلې کور ته وردن نشو ځان سره د لاس کې ساخص سیم نیوي نو شیطان بیا زنانه ته خسته کوي دا وګوره په ډک بازار باندې را تیر شو د ماشومانو لاړو سره روانه خسته د باندې دا بچی ګران نه دي په کار چې څه خو ورله راخسته نو چې څه ورسره ورادن نشي نو ماشومانو بچو ته وایي چې کینی بچی اغلی شي دا جیم راله سمراله دا جیم راله او چې تش لاس راغلی نو شیطان ورته د سترګو د منځ کې ناست وي بچی غلی شي تو راله بیا دا خبرې کوي نو یاد ساتئ چې زو ته اخلاق ټیکو او خپل کردار ټیکو صحیح چلیږو نو دا خبرې بیا نه راځي نو زنانه اکثر بیا لاړ شي د کور نه وځي چرګې پترخ کې پټ نیولې وي چرته زی یرا پلانی بابا لورزم تعویزګر لا ډیر ښه تعویز کوي څه مسله ده خورې یره دا خاون را سرار وخت وران وینو او غوره کې یو په نڅه خبره باندې لګي زما یو تعویز په کومه چې د سړی بچی شي نو التلال نو داسې کوم مسل باندې وړي چې هغه په خپلم سن ورزي اسی ورته دوه درې دغه بسور کی اوس خو هغه د وریجو رنگ را پیدا کړی دی پاغي باندې ولیکي خورې دامې په مشک او زعفرانو باندې ولیکلو 5000 روپۍ به راکړي خاون به دې بالکل تابعدار شي نو دغه د وریجو هغه زیړ رنګ باندې لیکل کوي نو زنانه خو سادهګانې وي زر دوکه کېږي نو چې کومې پیسې جمع کړي وي نو هغه څه کې ورکړي ونه اچ نه دغه بدبخت انسان ته واخلي چرګم تی سار کی پیسې ته والی دې کار کیږي او کنه کیږي نو دا زنانه بیا ولې ګرځي دا دی وجنا چې نارینو اخلاق ټیک نوي هغه ځان د شریعت نه خبر کړي نوي کور ته چې راځي د داخلي دو طریقه ورته نه یاده یو ځکه مولانا سے بیان کونو بیان کیوي چې یاره صدقه کلم کې کنه نو سم د سچ اراده دیو که بس صدقه و باسه بیا او داسې ضرب صدقه ورکی چې شیطان دا نه خبر نشي ګوره که شیطان خبر شو نو بس بیا تا نه پرېږدي صدقې ته او دا شیطان په خپلم وي چې ماله به مهلت نه راکوئ ډیل به نه کوئ په نیک کار کې کوم که به زه منځته راځم د نه پاتې کومه نو دا شیطان خو کله خلکو لستنیم وي د خپل ستنې دي ګوره چرته وی بیا ورته وایم ان شاء الله نو یو سړی ناستو بس ډایرک راووته جمعات نو کور ته لاړ
چې کور ته لاړ نو ویل بس صدقه کوم خو داسې زرې کوم چې شیطان خبر نشي. نو پنډیري ته ودرېد او جولۍ د غنمو نه راډکه کا. اوس را روان دی جولۍ داسې نیولې ده. نو زنانه ورته وایي چې څه کې؟ وی بس تپوس مه کوه صدقه کومه او داسې پټه کوم او زرې کوم چې شیطان را باندې خبر نشي. وی دا درته چا ویلي دي؟ وی مولانا صاحب ووی چې صدقه کوي او پټ او زر صدقه کوي چې شیطان در باندې خبر نشي. په آرام کښېنه. وی هغه ته وی چې خپله ولې صدقه نه کې چې ما ته وی واچوه غنم یې تېنه ایثار که. جومات ته راله خفه وی ولې څه چلو شو؟ وی یاره جي صدقه مې ډېره زر کوله مې چې شیطان خبر نه شي خو مور خبر شوه هغه یې پرې نه ښودم صدقې ته. نو دا کله کله زنانه چې کم دي نو دا په نیک کارونو په منځ کې تا ته رکاوټ جوړېږي. دغه رنګې دغه تعویذونو وغیره پسې ګرځېدل او بیا پیسې لګول دا زنانه اکثر کوي. خاون باندې تعویذو، خواخې باندې تعویذو، ګاونډۍ باندې تعویذو، پلانکۍ باندې تعویذو. دا ټول سیزونه د شریعت خلاف دي. دینه بزان ساتي. او نن سبا هو چا سره بل خبره نشته چې ورشي کنه نو بازار سره بزانم را مړاوي کې اوه ډېر سخت جادو در باندې شوی دی منځ کې هیڅ سبم ني. او چاته چې ویل جادو در باندې شوی بس داسې شو چې پراکټ لانچر دی وشته او چې دا بس بیا شکونه کوي په خلکو باندې. یاره دا برا باندې پلانی کړي هغه ورځ راته داسې کاږه کتلو نور وسې نه راسي خو تعویذ بیا را باندې کړی وي. نو دغه څیزونه بیا شک شبهاتو کې وغورځېږي او وهمي ترې نه جوړ شي. نو بیا په هر څیز کې ورته سحر او جادو او تعویذ ښکاري.